د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونو ته نن یکشنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 13مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د ستر درستیز لومړی مرستیال د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. خوست کې د فوټبال سیالۍ د کورنیو چارو وزارت لوبډلې پر بریا پای ته ورسېدې. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې بېګا شپه د روسیې لخوا د یاد هېواد پر بېلابېلو سیمو اووه شپې د ډرون بریدونه شوي چې دوی ترې 58 ویشتلي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ستر درستیز مرستیال د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو څخه د ستر درستیز لومړی مرستیال د لیدنې خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوال پوځ لومړی مرستیال حاجي مالي خان صدیق په داسې حال کې چې د 203 منصوري قلوردو مرستیال مولوي روحاني او د سرحدي لیوا قماندان مولوي ذاکر ملتیا کوله. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د سرحدي ځواکونو له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه. په خبرپاڼه کې په دې تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د یادونې وړ ده چې د ملي دفاع وزارت لوړپوړي چارواکي تر دې وړاندې هم د ډیورن فرضي کرښې په ګډون د هېواد د سرحدي پوستو څخه د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه لیدنه ترسره کړې وه. خوست کې د فوټبال سیالۍ د کورنیو چارو وزارت لوبډلې پر بریا پای ته ورسېدې. د خوست د فوټبال فدراسیون مسؤلینو په دغه ولایت کې د اسحاق حقاني په نوم د فوټبال پیل شوې سیالیو د پای ته رسېدو خبر ورکړی دی. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ یوه میاشت وړاندې د 40 لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د یاد ولایت څخه بېلابېلو لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلوبې ته د کورنیو چارو وزارت او پنځایي لوبډلې لاره پیدا کړه چې د کورنیو چارو وزارت لوبډلې 3-0 پنځایي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. هیله د نه وي چې د یاد سیالیو ګډونکي لوبډلې ته ستاینلیکونه او جایزې هم ورکړل شوي. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې بېګا شپه د روسیې لخوا د یاد هېواد د پر بېلابېلې سیمو اووه شپې د ډرون بریدونه شوي چې دوی ترې 58 ویشتلي دي. د اوکراین هوایي ځواک یوه بیان کې ویلي چې دغه ډرون په 11 بېلابېلې سیمو کې ویشتل شوي او راغورځولي دي. د ځینې ویشتل شوي ډرون پاتې شونې کیف کې د پارلمان مخې ته هم موندل شوي دي. د هوایي ځواک په بیان کې همداراز راغلي چې دغه ډرون د روسیې له 2 پولو او اوکراین پر لوري توغول شوي دي. د روسیې ډرون په ساعت کې 200 کیلومتره چټکتیا لري او د اوکراین هوایي ځواک سیستم یې له دې امله نشي په نښه کولی چې په ډېره ټیټه ارتفاع کې حرکت کوي او د توغندې په پرتله لږه تودوخه لري. درنو اوریدونکو، په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی لامل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.